جاپان په جاپاني ژبه د هیواد نوم نیهون یا نیپون دی چې د لمر اصل یا نصب معنا لري. دا نوم ځکه غوره شوی ده چې دا هیواد لمر خاته ته ډیر نږدې ده. د جاپان ټولې سیمې مساحت 3,78,000 مربع کیلومتره ده. د جاپان لخوا نیول شوې دغه سیمه د کالیفورنیا ایالت په پرتله یو څه کوچنۍ ده. د جاپان نفوس بیا 123 میلیونه دی. ټوکیو د دغه هیواد پلازمینه ده او ټوکیو د نړۍ تر ټولو لوی پلازمینه ښار هم دی. جاپان په ختیځ اسیا کې یو جزیره یا ټاپو هیواد دی. دا لویدیځ ته د جاپان بحر، ختیځ ته د بحر الکاهل او په شمال کې د اوخوتسک له بحر څخه په جنوب کې د چین ختیځ سمندر ته غځېدلی دی. جاپان 6,852 ټاپوګان یا جزیرې لري چې له دې جملې څخه 413 آباد دي. 15 مشهورې جزیرې له شمال څخه جنوب ته هوکیاډو، هونشو، شوکیکو، کیشو او اوکیانو دي. جاپان یو سلاته فعال اورګانې یا آتش فشان لري چې د زلزلو او سونامي لوی لامل دی. دغه هیواد په اوسط ډول هر کال شاوخوا 1.5 زلزلې ځپي. جاپان بیا د زړو خلکو هیواد هم بلل کیږي چې د 50,000 خلکو عمر د 100 کلونو څخه پورته دی او خلکو اوسط ډول ژوند 40 کلونه ده. جاپان په یو وخت کې د ټکنالوژي مشر یا رهنما بلل کېده، مګر اوس هم د روبوټس او برېښنایي موټرو مرکز دی او د مشهور شرکتونو لکه کینن، شارپ، سونی، پیناسونیک او نور ډیر ورته برانډونو کور دی. 90% موبایلونه د اوبو ضد کارول کیږي او حتی دوی د شاور اخیستو پر مهال ټلیفونونه کاروي. جاپانیان د نړۍ تر ټولو ډیر موټر تولیدوي لکه ټویوټا، هونډا، نیسان، مازدا او داسې نور ډیر لوی شرکتونه لري. کټکټ د کیټو کټسو جاپاني اصطلاح سره ورته والی لري. په جاپاني ژبه کې د ښه بخت معنا لري. د 2001 راهیسې په جاپان کې د کټکټ چاکلیټ 300 څخه ډیر اقسام تولید شوي او دا بیا د امتحان د مخه ماشومان ته د ښه بخت په نیت ورکول کیږي. هر ورځ جاپان کې 50 لکه کټکټ چاکلیټ خوړل کیږي. په جاپان کې په دودیز ډول 4 شماره بدبخته ګڼل کیږي ځکه چې دا شي تلفظ کیږي چې په جاپاني ژبه کې شي مړینې ته ویل کیږي. جاپان کې بیا لیفټونه 4 منزل تکمه هم نه لري او همدا راز 4 منزله کور څوک نه جوړوي. په اکثره نږدې ناستو سیمو کې لکه په موټرو، اورګاډو او رستورانټونو کې خلک الکترونیکي آلې لکه موبایل او آیپیډونه نه کاروي ځکه چې دا ډیر بد ګڼل کیږي. جاپاني خواړه هر ډول سیمه‌ییز او ملي خواړه لري چې د پیړیو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو له لارې رامنځته شوي. د جاپان دودیز خواړه واشکو دي. دغه جاپاني خواړه د وریجو سره خوړل کیږي. دغه خوړو سره سایډ ډیش یا نور خواړه لکه اچار لرونکي سبزیجات او سمندري غذا معمول دی. دې سره جاپانیان د اسونو خامه غوښه هم ډیره خوري چې د ساکورا په نامه یادېږي. جاپانیان بیا د خوړو وروسته ټیپ یا اضافي پیسې نه ورکوي. په حقیقت کې دا په ډیرو حالاتو کې بد او سپکاوی ګڼل کیږي. جاپانیان بیا هر ډول خواړه په چاپسټیک خوري او چاپسټیک باید سم استفاده شي. خلک د چاپسټیک لرګي په یو بل له پاسه نه تیروي او نه یې د یو بل سره لګوي ځکه چې دا د جنازې یو ډول مراسم بلل کیږي. دغه هیواد کې د اوبو یا نورو مایعاتو څښلو نه وروسته که تاسو نور څښاک نه غواړئ نو ګیلاس باید خالي نه کړئ. یو څه پریږدئ، که خالي کړئ نو یو بل ګیلاس به درته ډک کړي. په جاپان کې تعلیم په لومړنۍ او ټیټو ثانوي کچو کې جبري دی چې له همدې امله د جاپان سواد کچه 99% ده. په جاپان کې تعلیم ډیر ګران دی. ځوان نسل د غوره لاسته راوړلو لپاره تعلیم کې سیالي کوي. په ماشومانو د دوی ښوونکو او د فامیل لخوا په دوامداره ډول فشار راځي چې دوی ښې لاسته راوړنې ولري. په لنډه توګه د یو فرد په جاپاني ټولنه کې هیلې او نظر هیڅ اهمیت نه لري که چیرې تعلیم نه وي کړی. زده کوونکي د زده کړو سره سره خپل ټولګي هم پاکوي او دا د تعلیم برخه ده ترڅو محصل د جامع مسؤل اوسیدونکی شي. کوونکو لپاره د دفتر کاري وخت کې خوب کول ضرور دي. په کار کې ناوخته پاتې کېدل هم غوره ګڼل کیږي. اکثر د رخصت په ورځو کې کار ته ځي او حتی په ګډه د رخصتیو نه اخیستل په جاپان کې یو معمول دی. دوی د هیواد د ښه راتلونکي لپاره کار کوي او دا ډیر ضرور ګڼي. ورزش په جاپان کې خورا مقبولیت لري. جاپان د ورزشي هنرونو لکه کراټې او سومو ریسلینګ سره ډیر تړاو لري. سومو ریسلینګ د جاپان ملي سپورت هم ګڼل کیږي. د سوزوکا نړیوال ریسینګ ټریک یو له پخواني پاتې ټریکونو څخه دی چې د فارمولا 1 نړۍ اتلولۍ نه پاتې دی او دغه مشهور سپورت په 1960 جاپان کې ایجاد شوی. په جاپان کې هغه خلک چې ټیټو یا بدن چاپ لري عامه حمام او حوضونو کارولو اجازه نه لري. ټیټو باید پوښل شوی وي ځکه هغه څوک چې دغه بدن چاپ ولري نو د مجرمینو سره تړاو لري.
جاپان بیا د نړۍ سیلانیانو او سفر کوونکو لپاره ډیر ښکلي ځایونه لري لکه ټوکیو، کیوټو، نارا او اوساکا. په دغه هیواد کې ترانسپورت د پرمختللي اورګاډي سړکونو سره خورا اسانه دی. د 1980 ترانسپورت خصوصي کولو راهیسې په لسګونو جاپاني ریل پټلۍ شرکتونه په سیمه ییز او محلي مسافرینو ترانسپورت بازارونو کې سیالي کوي. جاپاني اورګاډي د آرامښت او وخت پابندي لپاره مشهور دي. ډېری خلک کاري ځایونو ته راتللو لپاره د عامه ترانسپورت یا بایسکلونو په واسطه سفر کولو ته ترجیح ورکوي. جاپان بیا د نړۍ تر ټولو ګړندي او تیز اورګاډي لري چې په ساعت کې 500 کیلومتره سفر کوي. د جاپان بولټ ټرین بیا په نړۍ کې مشهور دی چې خاص ځانګړتیا په هر سټاپ کې د 18 ثانیو وقفې سره تیزترین خدمت ده.